د خبرونو سرټکی د ملي دفاع وزارت د یو پلاوي لخوا د 213 عمري قل اردو د بیلابیلو برخو څارنه او ارزونه په افغانستان کې د ګډو همکارۍ د پراختیا په اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق او د اسلامي همکاریو سازمان د سازولۍ د مشرانو خبرې اترې او په هرمز تنګي کې د بند پاتې څه باندې 11,000 سمندري کارکونکو د ایستلو عملیاتو پیل. بسم الله الرحمن الرحیم. درنوونکو سلامونه. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. چهارشنبه د چنګاښ یا سرطان میاشتې 3 نیټه د ځان رحمت محمدي مصپام کړی بشپړ خبرونه ده. د دفاع وزارت د سر مفتش مفتي لطیف الله حکیمی په مشرۍ یو پلاوی د 213 عمري قل اردو د لوجستیکي تدارکاتي مالی او تخنیکي چارو د ارزونې په موخه د یادې قل اردو له بیلابیلو څانګو څخه لیدنه او ارزونه کړې ده. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پلاوي کې د اپراسیون رئیس مولوي نور رحمان نصرت او د مالی او بودیجې ریاست مرستیال بشیر حمزه هم شامل وو. پلاوي د اسنادو ثبتونو، راپورونو او صحوي فعالیتونو د ارزونې ترڅنګ د نافذه قوانینو، لوایحو، کړنلارو او هدایتونو د تطبیق څرنګوالی هم وڅېړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف رئیس ډاکټر تاج الدین اویلا په افغانستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان له رئیس ډاکټر محمد سعید عیاش سره وکتل. یونیسف په افغانستان کې د ماشومانو د روغتیا او زده کړو په برخو کې د اسلامي همکارۍ له سازمان سره پر ګډ کار او همکارۍ خوښي ښودلې ده. د پیښو سره د مبارزې آمادګۍ ادارې له لوري د زابل ولایت په شاجوی، نوبهار او سیوري ولسوالۍ کې د سیلابونو د خطرونو په اړه د مخکې خبرداري ورکولو 3 سیستمونه نصب او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. دا سیستمونه د اوبو کچه او چټکتیا اندازه کوي او د خطر په صورت کې د خبرداري زنګ په فعالېدو سره خلکو ته خبر ورکوي. او وروستی خبر د سمندري چارو نړیوال سازمان یا IOM ویلي چې په هرمز تنګي کې د څه باندې 11,000 بند پاتې سمندري کارکونکو د ویستلو عملیات پیل شوي. دغه سازمان په یوه بیانیه کې ویلي چې د سمندري کارکونکو د ایستلو دغه عملیات د ایران، عمان، خلیجي هیوادونو، امریکا او د سمندري ترانسپورت صنعت په همکارۍ ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې دغه عملیات د هرمز تنګي له تړل کېدو او کلهبندۍ وروسته او د ایران او امریکا ترمنځ د تفاهم لیک له لاسلیک کېدو سره سم پیل شوي دي. د قدر وړ لیدونکو دا و د نن ورځ خبرونه له ملتیا مننه. تر بیا مو الله مل شه.